बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वकतुनको दा ज़मूंग द MS Word 2010 वम लेक्चर दे। द लेक्चर न मखके क तासो ज़मूंग चैनल नी सब्सक्राइब करे दा सब्सक्राइब कई और द नवी वीडियोगानो हुसूल लपारा दा टलाई निशान क्लिक कई और क द वीडियो तासो शेयर कोल गवाड़ी द नूरो मलगरो इस्तेफादे पारा नो दा बटन ब क्लिक कई और दगه से क द वीडियो मखवा शानो दा लाइक कई और क स किस्म क्वेश्चन भी या समझवरी भी दा तासो पर कमेंट्स में लिखले शई और दिन अलावा पर व्हाट्सएप मांदे तासो ऑफलाइन मैसेज की हम लिखले शई او که تاسو ته د دې ویډیو ټیوټوریل څومره د لیکچر دي د تاسو ته د دې ډي وی ډي پکاره یا میموري کارت کې کاپی کول غواړئ نو د دې ایډرس ته شا کمپیوټرز او د جان موثر مارکیټ کې او دغه سي د کانټیکټ نمبر دی سید عرفان علي شاه دا هندل کوي نو تاسو او د کم سافټویر او تاسو سبا ویډیو ټیوټوریلز ملاويږي د تاسو ښکاری د ټول سافټویر زی اپریټینګ سیستم نیټورکینګ د ټول پکې دي نو ان شاء الله په دې باندې هم کار سٹارټ ته او زر تر زر وتا اوس دا ویډیوګانې هم ملاوي دي شي اوس موږ شروع کوو انسرټ پکچر ټیبل موږ سره پښپغم نمبر لیکچر کې ختم شو اوس موږ شروع کوو پکچر موږ ته په ډاکومنٹ کې پکاره دي شي دا موږ ډاکومنٹ جوړو ډاکومنٹ لکه سی وی شو یا نور داسې مختلف قسم ډاکومنټس موږ سره پمفلټ جوړو نیوز لیټر جوړو په دې کې زیات تر تصویران پکاره دي شي نو مالکو کو د لیک میں کاپی پیسٹ وکړو نو لیک لګ زیات شو اوس دې کې پکچر کې خود وړم پکچر د پاره کلیک کو په دې بٹن باندې پکچر اوس زه ورته خو چې کوم ځای زموږ پکچر پرتی دی هغه پکچر ورکول شو نو د وینډو کې موږ سره خپل پکچر په لایبرریز کې پکچر کې او پبلک پکچر کې سامپل پکچر کې پرتی وي دینه موږ یو پکچر راخلو دا پکچر موږ راوښتو لایټ هاوس والا انسرټ مکو چې څنګه موږ تصویر انسرټ کو نه د خپل اوریجنل ریزولوشن کې راشي نه څومره د پکسل او سایز وي دا بیا موږ دلته نه په خپل مرزي باندې د ګوټنا او یا د زنه موږ سایز ورته کمول شو دلته نه سایز برابر کمیږي یعنی د دې پلنواله او چتواله دواړه یو شان کمیږي زیاتیږي دلته نه صرف پلنواله کمیږي زیاتیږي دلته نه او چتواله نو د تصویر لپاره به کوشش کوئ چې تاسو دې زنه دا کوي چې تاسو د تصویر کم ویژوال کلیریټي دا کم صفائی دا خراب نشي خاله چې موږ ډومبه تصویر واچو په ډاکومنٹ کې نو د خوځول لګرانی د موومېنټ ورکول ګرانی لکه دا داسې موومېنټ کوي څنګه چې تاسو ټیکسټ ته موومېنټ ورکوي اوس مدا کلیک کو زد ډایرکټ کوما نو ګوري دا نشان تاسو ښکاری د نشان سره به راشي کومه غسی لیک فرض کا د یو ځای بل ځای ته مو کو نو ډبل کلیک مو کولو دا لیک باندې به ماوس داسې سپین د شکل تراشي دا چې کلیک کو ډرګ راخلو ته وي کلیک ډرګ سره دا موږ مو کولای شو نو ګورل ته نشان راشي د نشان سره چې موږ دا پریدو دی بل تر راشي نو تصویر هم په دې شکل کې مو کیږي نو تصویر موږ ته لګ آزاد طریقې سره خوځولي نو د لپاره بلار شو په تصویر چې کلیک کو د تصویر بخپل ټولز کولاو شي پکچر ټولز په دې کې بلار شو فارمیټ ته نو په دې کې ک پوزیشن ته ځو ک ټیکسټ ته ځو نو موږ کولای شو چې دا تصویر د آزادانه موومېنټ کوي نو د لپاره موږ د لس پوزیشن دی په لس پوزیشنو کې کم پوزیشن باندې چې موږ تصویر کیدو نو دینه پس تصویر مو کول خوځول دا بیا ډیر اسانه شي ډیر په اسانه به مو کیږي خاده موومېنټ نه پس تصویر کې نور کار کو پکچر سټایل بدلو د تصویر مختلف سټایل نه تاسو ورکول شي تاسو اکثر اخبارونو کې او مختلف سیزونو کې ګورئ سټایلش تصویرانه نو موږ دلته سټایل ورکو دایو یا دا ورکو اوس په دې کې د شاته بارډر هم دی د بارډر ته کلر بدلول غواړو پکچر بارډر ته ولر شي تنه کلرونه ورکول شو دا څه د پکچر بیا کم هغه دی پلنواله دی د لاین ام بدلول شي تنه ها دلته موږ کلر ورکو دایو بیا دی پکچر افیکټس په پکچر باندې مختلف افیکټس اپلای کولی شو لکه ورکو ریفلیکشن دا ریفلیکشن دی دا سي کلو دا سایډونو ته تاسو خاري مختلف کلرونه زیاتیږي رڼا غوندې راځي د گلو ویل کیږي او دا سی بیا د کې نور افیکټ دی بیول افیکټ سی 3D روټیشن دی دا تصویر لکه په دې شکل کتل واړو د 3D روټیشن ویل کیږي واپس ک راولونو کنټرول زد باندې راوستې شو کوم غواړو د تصویر دی مکمل خپل واپس خپل حالت تلار شنو بیا به ریسیټ پکچر ورکو دا ریسیټ پکچر تصویر و ما خپل زور پوزیشن تراشي
دغه سي پکچر لی آوټ کې هم مختلف قسم فریمونه مونږ استعمالوي شو تصویر لپاره. لکه دې کې مونږ دا یو فریم سلیکټ کړو کنټینیوس پکچر دته ویل کی کنټینیوس پکچر لیست. دا سایډ ته مونږ ته ټیکسټ ایریا راولي په دې کې مونږ ټیکسټ لیکلی شو. لکه دې کې مونږ مختلف آبجیکټس لیکو A مو لیکلو B مو لیکلو C مو لیکلو انټر ورکو. چې څومره آبجیکټس څومره ټیکسټ مونږ لیکو دا غي مطابق به فریمونه سیوا کوي او دې فریمونو کې مونږ پکچرز اډ کولی شو. ډبل کلیک ورکو کوم پکچر مونږ ته پکاري دلته به پکچر سلیکټ کوو ډبل کلیک ولاندې کوم دا غي آبجیکټ نوم لیکلی او بر دا غي پکچر راځي. نو دا هم یو مزیدار کمبینیشن کې دي شي ده. نو دا سه مختلف فریمونه دا ز کنټرول زد باندې بیا واپس کوم او بیا نیکسټ کمانډ دی کې د کریکشن کې د تصویر برایټ کنټراست کومول زیاتول شي. تصویر مې رڼا کومول زیاتول شي دا په رڼا زیاتیږي او کله خو راولې نو تورواله پکې راځي رڼا کمیږي. تاسو کم نارمل پوزیشن کم د مخوخي سمره هدف رڼا هغه سي سلیکشن وکړئ. دا سي کلر نو کلر دی کې دا کلر نوم دی او کو بیا تاسو سمپل کلر نور کوئی لکه بلیک اینڈ وایټ شو یا دا سي هلکا کول غوړی پیکا کول غوړی یا دا سي نور کلر نور کوئی دا ور کول شي یا په دې نور افیکټ اپلای کوئ. نو دا افیکټ دی تاسو ګورئ کوم افیکټ باندې ماوس کې دی نو هغه افیکټ ډایرکټ په تصویر اپلای شي او تاسو تصویر هغه شکل کې وخی. بیا د تصویر ریزولوشن کومول ته کمپریشن ویل کېږي. کمپریشن سره تصویر سایز کم شي. لکه اوس کوم غواړو چې 220 پی پی آی نو پی پی آی ویل کېږي پکسلز پر انچ ته په یو سکوير انچ کې یو مربع انچ کې چې څومره نقطې وي هغه ته پکسلز ویل کېږي او پی پی آی ورته ویل کېږي. نو دا 220 پی پی آی پرنٹ لپاره استعمالېږي سکرین ته 150 او ایمیل ته 96. پرنٹ لپاره خو پکاري چې پرنټینګ کوالټي خو وي سکرین لپاره لکم او ایمیل ته نورم کم او کوم سره ایمیل وغیرہ سهول انټرنیټ سپیډ تیزي نو بیا ریزولوشن کومولو ضرورت نه راځي. بس نو موږ ورکو چې یوز ډاکومنٹ ریزولوشن څنګه چې د فایل ریزولوشن هغه مطابق دي د تصویر ریزولوشن هم وي. بیا پکې د دوه نور آپشن دي کمپریشن آپشن اپلای اونلی ټو دیس پکچر دا په دې تصویر اپلای کی یا په نورو دې اپلای شي. ډیلیټ کراپ ایریا کراپ کمانډ ویل ته نو وایو. نو کراپ ایریا کې چې کم سیوا ایریا دې ختمي نو دا اوس مخه راځي شه ده اوکے ورکو دا موږ تصویر کمپریس شو خپل حالت ته بیا راو یا دا څه کوو موږ په تصویر باندې یو دلته نه سټایل اپلای کوو لکه یو فریم په اپلای کوو. اوس فریم موږ سره دا دی لیکن موږ سره دنه تصویر بدلول غواړو نو بیا چینج پکچر ورکو او کوم تصویرونه پکاري دلته نه به ورکو تصویر کې خپل اوریجنل حالت ته راولو بیا ورکو ریسیټ پکچر. تصویر ته بیک گراوند ختمول غواړو. بیک گراوند دی کې د نیلتا او سخکاری د ازمکه دا د نور اسمان او د تنه ختمول غواړو. نو اسانه طریقه دا چې ریموو بیک گراوند باندې کلیک کو نو بیا د کمپیوټر خپل مرزي چې د کم ځای لرکې نو اوس کمپیوټر بازي غلطیاں نه وکي. کمپیوټر د دې ځای نم بیک گراوند لري کو او د دې ځای نم لري کو او دا لاندې نم لري کو دا موږ ته په خپل مرزي کلر کولی نو بیا ولر شو ریموو بیک گراوند ته. ریموو بیک گراوند کې تل دوه قسمه پینونه دي یو د شین دی یو سور. نو دا چې د مارک ایریاز ټو کیپ کومه ایریا موږ ساتل غواړو په تصویر کې نو دا پین وکلیک او په هغه ایریا باندې راخو. دا پیازي ایریا کې تاسو کوم خاري پیازي کلر دا کلر چې د نخکاری دا به تاسو تصویر کې نخکاری او د پیازي نه علاوه کوم کلر دی به تاسو خاري. نو زه غواړم چې دا ایریا د مخکاره شي په دیونه ماوس ډرګ کوم یا بل داسې طریقه ده چې زه به دا فریم لوي کوم. دا فریم چې څومره لوی کوم نو دی بم بای زیونه ویزیبل کې دا هم ویزیبل کل او قدم پر کوم د سرم بای زیونه ویزیبل شي او کم ایریا تصویر نظر لرکول غواړم هغه لپاره به د سور پین استعمال کو. سور پین چې چرته راخو هغه ایریا به ختميږي او اوس کوم غواړي چې دا ټول چینجز ختم شي ډیسکارډ ورکو یا دا کوم نخې دا کوم دا نخې به ختم شي او کیپ چینجز چې ورکو نو دا ټول تبدیلیانه به د کې استعمال شي اپلای وشي. نو اوس دینه بیک گراوند لاړو او که بیک گراوند په خپل خوخه ورکول غواړو نو بل تصویرم پکې کې خوده شو او یا پکې شیپ کې خوده شو یو شیپ مونږ استعمالو او دینه بیک گراوند جوړو. نو د شیپ کلر تاسو ویلم دي چې شیپ ته مونږ شیپ فیل ته بلار شو په دې کې پکچر هم لګولې شي. ګریډینټ کلرونه تاسو ویلي دي او دا سیدا ټیکسچر مختلف دغه دي سټایلز دي. مونږ ګریډینټ کې څه کلر ورکو مور ګریډینټ ته بلار شو په دې کې پریسیټس ته بلار شو. پریسیټ کې ګریډینټ فیل کې پریسیټ کلر ته بلار شو دي کې مو دا کلرونه ورکړل بیا به کلوز ورکو کلرونه پکې زیاتو کمو دا تاسو مخکې نه ویلې الریډي نو اوکے ورکو. اوس کوم غواړو چې
د دې شیپ بدل کو دا ورته بدلو ویریشن لکه داسې ورکو. بیا دې نه پس دا د تصویر نه شاته کول غواړو په دې رائټ بټن کلیک کو او بیا ورکو سند بیهایند ټیکسټ. سو ګورئ بیک ګراوند بدل شو یا داسې موږ ورته تصویر هم کې خو شو. خو په ایم اس ورډ کې د تصویر لپاره دومره کمانډونه نشته. د تصویر لپاره بیا خپل پروفیشنل سافټویر فوټوشاپ یا داسې نور پروګرامونه دي نو بیا هم پکې دومره لږ سہولت شته. خو اوس موږ نه سکور غواړو تصویر خپل حالت ته بیا واپس راولو نو بیا بلار شو ریسیټ پکچر ته. ریسیټ پکچر نو ما خپل زوړ حالت ته بیا رالو. اوس په دې کې موږ نور کمانډونه اپلای کوو او څه کمانډونه یاد ساتئ چې د ډرایینګ او د پکچر یو شان دي. بیا د پوزیشن نه پس ریپ ټیکس. ریپ ټیکس کې څه دي؟ ان لاین وذ ټیکس. دی به د لیک په شکل کې ټیکس راشي لکه د لیک سر ته ګوري رالو او که غواړو سکویر شکل نو مطلب دنه به د لیکای سکویر شکل کې ډسټرب شي. دنه بشاته لیکای پټیږي نه بلکې غیر چاپیره به تیرا شي. دا ریپ ټیکس په لکه ټایټ کوم او کله جوخته بشي او بل نو داسې مونږ کوو چې د تصویر دغه بدلو لک سټایل بدلو. نو که اوس مونږ غواړو چې دا کوم خالی ځایونه دي دې ته د لیک راشي دې ته مونږ ترو ورکو. د خالی ځایونو کې لیک رالو او که اصلي لیک جوختول غواړو بیا به ټایټ ورکو. که لیک غواړو چې بر او لاندې ته لاړ شي ټاپ ایم باټم ورکو. بیهایند ټیکس کې به د لیک نه شاته لاړ شي. ان فرنٹ اف ټیکس کې به د لیک نه مخکې راشي. نو تصویر د لیک نه مخکې رالو خو شاته لیک پټ کړی دی. نو که مونږ غواړو چې لیک ته نه پټیږي نو بیا به سکویر یا دا کمانډونه ورکو. بیا د ایډیټ ریپ پوینټ. ایډیټ ریپ پوینټس کې دا دي چې کوم ځای کې مونږ غواړو لیک ته راشي نو هغه پوینټ به مونږ دننه داسې راخو دلته به لیک راشي او چې کوم ځای لیک نه غواړو نو هغه پوینټ په خپل ځای پروت نو دلته به لیک نه دننه کېږي. یا دی نه نور هم تاسو پوش کول غواړئ لیک نو درته نور هم داسې بره کوي. بیا د نیکسټ مور. بیا د مور لی آؤٹ آپشن. په دې کې نور آپشن هم دي نو دلته هم تاسو کولی شئ ان لاین وذ ټیکسټ او د تاسو ټول کمانډونه ووي او که تاسو یو ورکولو مثلا سکویر ورکو یا مو ټایټ ورکو دې کې به تاسو ځان هم لږ چینجز کولی شئ. لکه اوس تاسو بوث سایډ ریپ ټیکس لیک ته ډسټرب شي دواړو سایډونو لیفټ نه یا رائټ نه یا لارجسټ او چې کوم ځای لوی ځای پاتې شي هلته نه بس لیک ختم شي. که لیفټ ته پاتې شو که رائټ ته پاتې شو یا د خپلې مرضۍ هم ورکولی شي چې ټاپ نه یې څومره ځای پاتې شي د لیک او د ډرایینګ منځ کې داسې باټم ته لیفټ ته رائټ ته دا ورکولی شي. بیا د نیکسټ ریپ ټیکس نه پس بل وایو برینګ فارورډ. اوس موږ داسې کوو چې ډرایینګز جوړو نو په ډرایینګ باندې هم دا کمانډونه کار کوي. نو ډرایینګ او د پکچر بعضې کمانډونه سیم دي. نو زه یو د ډرایینګ جوړوم بلکې درې به جوړ کړو. کنټرول سی کنټرول وي سره مو کاپي پیسټ کړل او بیلتون ته مو کلرونه هم بیل بیل ورکړل. اوس ګورئ د سند برینګ فارورډ څه کار دی. سند بیکورډ. سند بیکورډ دی ته چې دا یو ډرایینګ نه زه شاته کېږم سټپ بای سټپ سند بیکورډ ورکوم. که د یو سیز نه بره کېږم دا ډرایینګ بره کوم نو بیا ورکوم برینګ فارورډ. یا که د ټولو نه ډایرکټ شاته کول غواړم سند ټو بیک ورکوم. که د ټولو نه ډایرکټ بره کول غواړم برینګ ټو فرنټ ورکوم. یا که د لیک نه شاته کول غواړم نو سند بیهایند ټیکس ورکو. او که غواړم چې د لیک نه د بر راشي نو برینګ ان فرنٹ اف ټیکس. بیا د سلیکشن پین. د سلیکشن پین په هوم کې تیر شوی دی او بیا دی ورپسې الاین لیفټ. الاین اوس الاین وی برابرولو ته لکه اوس مونږه مختلف ډرایینګونه جوړ کړي دي خو دا مونږ مختلف ځایونو کې ایښي دي نو مطلب بې ترتیبه پراته دي. نو یو خو داسې کولی شو چې خپله یو شی مونږه سلیکټ کوو او یو طرف ته یې کېدو لیکن دا دومره اکوریټ نه دومره صحیح نشي کېدی. معمولی پکې فاصلې فرق راتلی شي او بل ټایم هم پې لګي. د لپاره آسان کمانډ دی چې مونږ دا ټول سلیکټ کړو. د ټولو سلیکشن طریقه به داسې وي چې کنټرول بټن به ونیسو او په یو آبجیکټ باندې به کلیک ورکوو. بیا به لاړ شو فارمیټ کې الاینمنټ ته. الاین کمانډ ته به لاړ شو. اوس ورکوو لیفټ الاین لیفټ. نو لیک په ټول ډرایینګونه به لیفټ سایډ ته برابر شي. که سینټر ته ورکوو که رایټ ته ورکوو. خو دا لیفټ سینټر او رایټ چې دا د دې ایریې حساب سره دی. څومره ایریا کې دا ډرایینګونه جوړ دي څومره سلیکټډ ایریا ده هغې حساب سره به دا لیفټ رایټ ته کوي. که موږ غواړو چې دا دی د صفحې حساب سره شي بیا به الاین ټو پیج ورکړو. نو بیا به د صفحې لیفټ ته دی سي یا به د صفحې رایټ ته ځي یا به د صفحې ټاپ ته ځي یا د صفحې باټم ته او یا درمیان ته. نو الاین میډل او ویښته به ځو الاین باټم دا به ویښته برابر شي.
انډو باندې کنټرول زد باندې بیا واپس راولم خپل حالت ته. اوس غواړم چې دا د مارجن حساب سره لیفت رائټ ته کېدی شي نو بیا به ورکو الاین ټو مارجن. نو که اوس غواړم الاین رائټ نو دی به د مارجن حساب سره رائټ ته شي او دغسې لیفت ته یې کول غواړو او د شپږ واړه پوزیشنو ته چینج کولی شو. بیا د ډیسټریبیوټ هاریزنټلی ډیسټریبیوټ ورټیکلی. اوس موږ سره د ابجیکټس جوړ دي لیکن د ابجیکټسو درمیاني فاصله نه ده برابره، ورټیکلی عمودي نه ده برابره. که دا موږ برابرول غواړو نو لیکن دا به مخکې نه ورکوو چې کوم حساب سره برابرېږي د مارجن حساب سره. اوس به ورکو ډیسټریبیوټ ورټیکلی نو دا ډرایینګونه په داسې برابر شي، دی د درمیاني فاصلې برابر شي. او یا کېدای شي موږ سره داسې ابجیکټس وي چې موږ سره هاریزنټلی جوړي لکه داسې. اوس غواړو چې د دې درمیاني فاصله برابر کړو. د لپاره دوه یا دوه نه زیات ابجیکټ پکار دی، په یو ابجیکټ پته نشي لګېدی. نو اوس که موږ ورکوو چې ډیسټریبیوټ هاریزنټلی نو به هاریزنټلی برابر شي. بیا د ګریډ لاین. ګریډ لاین د چارخانې ته ویل کېږي. اکثر کوم ډرایینګ ماسټرز یا ډیزاینینګ څوک کوي نو مینولی څوک کوي زیاتر نو دا په ګراف پیپر باندې کوي داسې. نو د ګریډ لاینز فایدې ډېرې دي. لکه اوس موږ داسې هم کولی شو چې یو ابجیکټ موږ جوړو چې څلور بکسونو برابر دي نو ګورئ د بکسونو موږ ته ډېر په اسانه اندازه لګېدی شي. او دا بکسونه که موږ بیا زیاتول غواړو د دې سایز نو لاړ به شو بیا ګریډ سیټینګز ته به لاړ شو. دلته به ورکو هاریزنټل 1 انچ ورکوم، ورټیکل هم 1 انچ ورکوم او بیا به اوکې ورکو. نو اوس د 1 انچ برابر به د ګریډ لاین جوړ شي. اوس دې سره 1 انچ سره ایگزیکټ د ډرایینګ جوړول ډېر اسان دي چې تاسو څنګه دا ډرایینګ معمولي هم ډریګ کوي دی به خپله د لاین مطابق ونښلي. دې ته سنیپ ویلېږي، سنیپ ټو ګریډ. او که دا تاسو خوځول هم غواړئ نو دا سنیپ ټو ګریډ په ذریعه باندې به څه کېږي دی به بالکل 1 انچی ایگزیکټ بره لاندې او کوم طرف ته تاسو خوځولی شئ. او که تاسو وایئ چې مونږ د مومنټ یا سایز سموث طریقې سره کوو نو ګریډ لاین څخه ختم کوي. نو بیا که تاسو دا خوځوئ نو سموث به خوځي، یعنی تاسو څومره ځای کې راوستل غواړئ یا سایز یې څومره ساتئ دلته نه کولی شئ. او کني سایز لپاره بیا دا کمانډ دی، تاسو ته ایگزیکټ کم سایز پکار دلته هم کولی شئ. بیا دی ورپسې نیکسټ کمانډ ګروپ. ګروپ دې ته ویل کېږي چې دا اوس موږ سره دوه یا دوه نه زیات آبجیکټس دي، دا یو ځای کول غواړو، دې نه یو آبجیکټ جوړول غواړو. دې لپاره به کنټرول بټن ونیسو او په یو آبجیکټ په کلیک کړو. لکه دواړه آبجیکټ موږ سلیکټ کړل، دې نه پس موږ دې نه ګروپ جوړول غواړو نو ګروپ په کلیک کړو، دا یو ګروپ شو. اوس ګروپ کې څه دي؟ ګروپ کې دا دي چې یو خو کلر ورکوو نو هغه هم د دواړو یو شان چینج کېږي. او که موږ ورته سایز کمو زیاتوو نو هغه هم یو شان چینج کېږي. او که دا ګروپ ختمول غواړو بیا به ان ګروپ ورکو، بیا بیل بیل شي. بیا د روټیشن. روټیشن موږ د تصویر وکړو نو لږ په اسانه پته لګېدی شي. نو لاړ به شو پکچر ته او یو پکچر به ډرا کړو، لایټ هاوس پکچر مو پکې راوستو. اوس دې پکچر ته روټیشن ورکوو کم طرف ته، دې ته ورکوو 90 ډیګري رائټ، ښي طرف ته 90 ډیګري شو او یا لیفټ ګس طرف ته 90 ډیګري، یا فلپ ورټیکل بره نه لاندې الټه کوو او یا فلپ هاریزنټل د ګس نه ښي طرف ته، ښي نه ګس طرف نه. او بیا پکې دي مور روټیشن آپشنز، دې کې نور تاسو یې تاوئ نو تاسو بیا 2 ډیګریان درکړي، یو هاریزنټل 80 ډیګري ده او یو روټیټ ده. دلته نه موږ غواړو چې روټیشن د څومره ډیګري وشي 25 ډیګري. اوکې ورکو 25 ډیګري به دی روټیټ شي. یا داسې هم کولی شو چې دا شنه بټن شنه نقطه ښکاري، دا شنه نقطه به کلیک کوئ او کوم طرف ته چې تاسو تاوئ نو هغه ډیګري باندې تاویدی شي. بیا دی ورپسې کراپ. کراپ ویل کېږي تصویر کټ کول. کراپ به کلیک کوو چې کوم تصویر نه کومه ایریا مونږ ختمول غواړو دې ځای نه سلیکټ کوو یا دې ځای نه ماوس به کلیک کوو او داسې به راښکو نو دومره ایریا دا پټه شوه. او که نه واپس دا ایریا مونږ ته پکاره شوه نو بیا به لاړ شو کراپ ته او بیا به دې ځای نه داسې ډریګ کړو رابېخ کړو، دا ایریا به بیا واپس راشي. یا که مونږ غواړو چې دا تصویر یو شکل مطابق سیټ کوو، لکه دې شکل مطابق مو سیټ کوو، یا نو شکلونه ورکوئ لکه ګول ورکوئ یا کم هم ورکوئ دلته نه ورکولی شي. که واپس خپل حالت ته بیا راولو، ریسیټ پکچر تاسو ویلی دی بیا خپل حالت ته راشي. او کراپ کې بیا دی اسپیکټ ریشو. اسپیکټ ریشو کې دا دی اوس لکه 1:1 مونږ ورکوو نو مطلب 1 انچی په داسې شو، 1 انچی داسې شو، که 2 داسې نو 2 به داسې نو دې ته ویلی کېږي سکویر. او بیا ورپسې نور دي پورټریټ او لینډسکیپ. پورټریټ لینډسکیپ پورټریټ چې دا زیاتر اوږدو پکچرو ته راځي نو دا اوس 2 او 3 په دغه شو نسبت باندې
یا کوم غواړو چې دا د راشي په لینډسکیپ کې نو بیا په پرتو به راشي په داسې به پلنوالی زیات شي اوچتوالی به کم شي. نو اوس مونږ دا سیټینګ په دې اپلای کو نو اوس غواړو چې دا د څه شي فل دي شي. فل مطلب چې څومره هغه سایز مونږ ورکړو کې تصویر خپل راشي. او یا ورته بل اپشن ورکو فټ. ها فټ مطلب چې تصویر به په دې فریم کې فټ شي. ها بیا د سایز دلته نه 1 by 1 سیوا کولای شي او یا سایز دلته هم کولای شي چې کلیک کوي او دا سي ډریګ کوي دلته هم د سره د پکچر او د ډراینګ کمانډونه تقریبا ختم شول او نور کمانډونه ان شاء الله په اتم لیکچر کې وایو. او یو ځل تاسو ته بیا هم ریکوست کوو که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو لپاره دا شیر کړئ او که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک کړئ او تاسو ته که څه مسلې وي نو تاسو په واتس اپ باندې آفلاین میسج په ذریعه باندې مسلې او مشورې لیکلی شئ په کمنټس کې لیکلی شئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي نو دا شیر هم کړئ لایک کړئ شیر کړئ او ان شاء الله بیا به ملاقات آینده لیکچر کې کوو. خپل خیال ساتئ. ډیره مننه. د الله پامان.